سلامونه قدرمنو د کراچۍ په ښار ګلستان جوهر کې یوه شخصي یعنی پرایویټ ګارډ په دریو افغان ماشومانو چې هغه د کراچۍ په مختلفو لارو کوڅو کې کاغذان ټولول ډزې کړي دي او په دې کې یو زخمی کړی دی. تاسو په دې ویډیو کې وینئ چې دغه شخصي پرایویټ ګارډ په دغه ماشومانو اول تشدد کوي، وهي یې، دا د بل ګارډ هم ورته راورسېدی او بیا له هغه بعد دا د ګوره ټکې باندې وکړي، دا یې په پښه کې وویستی، زخمي یې کوي. په اسلام آباد ښار کې هم یو کال مخکې په کاغذ ټولونکي افغانو ماشومانو تشدد شوی و. هغه افغان ماشومان چې دی په پاکستان کې زیږېدلي دي، دلته رالوی سوي دي، داسې په لکاو ماشومان بې شناخته دلته په پاکستان کې ژوند کوي او ګرځي او هره ورځ له دغسې پیښو سره مخامخ کیږي، وهل کیږي، ډبول کیږي. د پاکستان د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله هغه حکم کړی دی چې باید په پاکستان کې هر پیدا شوي ماشوم ته د پاکستان شریعت او شناخت کارت ورکول سي چې د دغسې بدو پیښو مخه ونیول سي.